علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د پروان او کاپیسا ولایتونو د علماو شوراګانو له مسؤلینو او غړو سره وکتل چې پر مهال یې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو علماو او مسؤلینو هم حضور درلود. په دې غونډه کې علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د قرآن او سنتو په رڼا کې تفصیلي وینا وکړه. د علماو شوراګانو فعالیتونه یې وستایل او ویل چې علما دې د خلکو د دیني پوهاوي، د شرعي ستونزو د حل او د امت د اتحاد او اتفاق لپاره لا زیات کار وکړي. دغه راز یې د فقهي مجالسو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل دغه مجلسونه د علمي تحقیق، د حق د اظهار او د علماو ترمنځ د اتفاق او محبت سبب ګرځي. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی علما کرام د دین د ساتنې، د شریعت د عملي کولو او د اسلامي امارت د پرامینو د خلکو ترمنځ د تشریح مسؤلین وبلل. د خپلو خبرو په پای کې د جهادي اثارو د ساتنې، د شهیدانو د تاریخ د ثبت او د هغوی د قربانیو د یاد ساتلو په اړه علماو ته ځانګړې سپارښتنې وکړې.